ماشاءالله ورګورو د سمندر په ډېر موږ روان ماشاءالله ګنګړه ده ښه دا وګوره مرور دا سړی څونه محنت کوي دې ته وایي جیرا. السلام علیکم دوستانو، دا وخت تاسو ګورئ په ځل هادي پشر په سنوري پاینټ کې موجود یو چې کوم د کراچۍ ښار نه 1540 کیلومتره لرې ده او دا د کشتو اډه ده او د سمندر روانالۍ رابېله شوې انشاءالله 10 منټه مزل چې پکې وګورو سمندر ته ودن نه شو. دا زما ملګري دي سید علي استاذ، ثانالله، سعید هلکه نوم دې وایه، نوم دې رانه هېر شو څه ماشاءالله، او دا بشیر او دا عریب خان دی بل لانچ کې دی اوس به راشي د خیره او انشاءالله چې څه شکار وشي تاسو ته به وښیو. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ او د دې لانچ ځینې ملګري تفصیلات غواړي که نه وایي تفصیلات راته هغه که نو که زه د فرید قانوني نه تقریبا زموږ 2.5 غنټې 1.5 غنټه لار ده که د هغه ځای نه موږ ویډیوګانې جوړو نو بیا دا ویډیو ډېره غټېږي نو موږ یې ځکه دې ځای نه جوړوو چې دا ویډیو لږه لنډه غوندګي راشي. او د دې لانچ کری چې دا 8000 روپۍ دی د یوې شپې او د یوې ورځې 9000 د کرای ده یو شی بل شی راخلو دا زموږ غوټې موټې دي تاسو کتلی شئ. قلار الله بنده اوس بر پسې ځان وژنې مڼه سړی خوږ وی صحیح شو د خدای په امان. دا وخت موږ روان شولو د خیره اوس سمندر ته به دننه کېږو په لږ ساعت کې. دا د کشتو اډه ده ښې وګورئ دا د بجلی پاور پلانټ دی بجلی جوړوي بس دواګانو کې یاد ساتئ. دا وګورئ مرور دا سړی څونه محنت کوي د بوجو نه کښتۍ جوړه کړې ده د بوجو نه او شکار کوي. نالۍ نه راووتو دا نالۍ له نه راووتو تقریبا سمندر ته وردننه شو. دې ته وګورئ بجوړه روزي ګټي په سمندر کې د الله دې کامیاب کړي سره زمان. نن ماشاءالله موسم ښه دی، هوا کمه ده، سمندر کې ډېر اورم نشته، انشاءالله ښه شکار به وشي. دا ورګورو د سمندر په ډېر منځ کې دی تقریبا کنارې نه چې 2 غنټې مزل وکړي دا والا منځ کې راشي. یو دا دی دې ته کچېڼي غر وایي او بل دی هغه ډېر غټ دی هغه ته چرنې غر وایي. 4 بجې تقریبا 3 بجې دی روان یو. ولې نه دا وایي زما ویډیو جوړه کړه دا زموږ د کښتۍ ډریور دی هلته د ناکو وایي خو خیر موږ د پښتو کې ډریور ویو. ماشاءالله ګنګړه دی ښه سیز کې دی بشیر ونیو مازدیګر 15 بجې شو پیله میا راووتو ماشاءالله نه نه ښه دی سیز یې ښه دی مطلب انشاءالله میان شروع شي. چلنگ مار کے چلے جاتے پتہ نہیں ہے کیا ہے بھائی گنگڑا ہے ماشاءاللہ ښه گنگڑا ہے رانږدې کا گنگڑا نے پکڑ دیا زبردست ورم سره مچې راځي ځای دی ښه دی ښه سیز کې دی او دا سترګه کې نه خطی دی سترګه کې نه خطی خپلې کې نه دی غاړه ته ډور یې ونیو روان کړه ماشاءالله ماشاءالله دا ډېر غټ دی گزاره کوي نو راوخجا ماشاءالله هلکه په ډور کې بساو شو ښه ویسا لکه دانه میرا ویسا چپل پل دی ویسا ګنګړه مې نیول ده سیبه وای وای هم په ماښام کې دا ماته چیم پکې پخ کړ چه وانه ده پتل ودل
ماشاءالله دا نه ماشاءالله چوانه راوځي په دې کیمرې کې منه نه باندې خبره دې ونه خیر کاوا هم په پلاستیک کې پیلوږي کایل اس کو ګنګړې 150 کنه لگا دې به خو واسي کیمرا دا والا وسه ما مانی ولې دې مې راو باسه سنجاره شروع ده ماشاءالله ایت خیر ها غړ ګنګلاګان دي ها هم لګیدل دا مانی یو د می زور ماشاءالله کاوا هم تیار ده امیان هم شروع شو سنجاره کې نمازیګر کې مرګرو استاده کاوا خون کوي او ماش نه نه ویل سي ان شاء الله شروع شو مرغو ته وګوره مرغه د ساټي کو نه کوي مرغو ته وګوره دا اوس میان رال ښه چپونی زه کې چپ ورته څنګه څه وستا مخامي ټیم د مرغو ته خیال ده سمندر د بره ګرځي بیان باندې ملي کوي چای بنایا چای زما یاره تکړه شه دا پتو شو ولا عرب سی ونه لګي ماشاءالله زبردست دی ښا دغه باندې شو 2140 دلته فضله دلته ولا فضله ها توري ګل ګدا یو بګرا ولا مې تا ته نسما ماشاءالله دوی ماشاءالله دوا زبردست اتاره وستو ماشاءالله دوا و خیرونه خودي الو دو دا اوله لکا ځان ډېټ کا دوا خیر دې پھر سے تکړه شي مرګرو شکار شروع شو خیال کرو سودانی دی نیولی دوا ماشاءالله دوا به دوا آی ودن ولیدا गिर गया और एक लाया غټ رااله وړه ولیدا वो दूसरा भी गया الله ने خیر کړ ما خامي ټایم د مرګرو خپل شکار شروع شو اسان الله ماشاءالله خېچه کې وای زما یاره تکړه شه دا پتو شو ولا عرب سی ونه لګي ماشاءالله زبردست دی ښا دغه باندې شو 2140 انا لري ها ماشاءالله خګینګ را ها زبردست زمونږ استادم شروع کړه ماشاءالله خده ماشاءالله زبردست चार्जिंग जर फ्री बारा बैटरी सही ना बड़ा बैटरी सही ما خام شو مرګو سترګه کینی बैटरी की दी का استاد زما کوله منظر بورې هغه دورو نه ده دا زمونږ ډرایور دی عرفان ما خامش استاد جی سانولا عارف سعید دی بشیر یو داستانم په مخ زمانه یری ها علي سید او زه په خپل په زله هادي پشر خپل لاس واچو عمر اول غټ میا چی نو هم ګنګړه ودا څنګه ولم دی خو راول ما کې السلام علیکم شروع بس باندې کیمرا उसको पुगियाले माशाल्लाह वादे तो यार दमा खावरी बम लगी वीरे बम लगी न खमای ده माशाल्लाह مازیګر لګې درې او د شپې 10 بجې دی وسو لګې دا لګ ډېر شکار شروع شو الله به ولګي ماشاءالله شین مې دی نه نام د شپې په 3 بجې یو په 10 بجې لګې درې یو په 3 بجې بالکل مرګرو میان نشته ده سمندر کې مزړه و چاودو کله یو چرته کله بل چرته میان نشته ناستی وته قلاري ناستي سمندر شته خو میان نشته زمونږ استاد جیم ستړی شو بس داسې پکې راځي ته لاړه وای لاړه یعنی نقصان لاندې انا ماشاءالله ماشاءالله کپرتان دی خاصیس کې دی دغه دی ډاټي دی ها ډاټي دا یا دا پوکیا دا
ښه دی ماشاءالله کې دا خدا نه شکار دی اړو شکار شته نه نشي او دا د پیله مې یو ښه پیله مې می دی ورو شپې په تقریبا 3:30 بجې دی راویستو ګوره د ورځې څه ټایم دی شروع کړی و 2 بجې او د شپې په 3 بجې دی راویستو ماشاءالله ښه دی ښه دی وټ شپږو ګنټې وروسته ته مې ولګېده ښه ډېر وش سار راغلی و بس سمندر کې میان نشته راکا ماشاءالله استاد جی پلاس په دې جالای باندې راځي ګمې وړه روچته کله په ناظرینو باندې وینه په وینه خپلې وړاندې کا دا کیمرا خوري ګور دا د وب سرګرځي هغه بل په بل ټور کې منګه کونان چې والیو هم سانو دوه درې پلاس نه په جالې رانی ولې صحیح شو مرګور دته وي ششمایا د دې ویډیوګانې مانه کولې هو مرګور ویل چې ششمایا ویډیوګانې کوي دا په کناره باندې په 1200 روپۍ کیلو ده دا موږ وړه کوو لکه داسې او بیا په شکار کوو او اصل کې دا ځینې خلک خوریم دا نورې نورې پرتې دي لاړو تو تک تورې کو نه بشیر هم والی دي سودانې هغه وخیوه موبل مرګري والی خو لګي لري دا دی ویډیوګانې هم درخیو ها دا ور وخه وته ورنږدې کوته دا ګوره دې ملګري والی دي دا واړه میان عمر سره پراته دي د ششمیا ده دا ګوره ماشاءالله مایا سحر ټیم کې ماشاءالله زبردست تونوی مایاګانې بشیر ماشاءالله زبردست ماشاءالله ښه شی دی 3 کیلو خو دی که نه بالکل زبردست خسته سیز درایستلی زبردست عریب خان سار وختي مکواله کا په ممی راوه ویډیو خرابوه مه کنه یاره بس چې څه مې ځویلي پیسې راماتې شي یو واده یو کور او موټر به تا پیروزي چلېږي د نور سترګه راوخته مرګو د نور سترګه بشیر خان ته مخ ناست دی سهار شو د نور سترګه ده ماشاءالله 8,000 روپۍ چې کوم دي کنه دا کمی دی او په دې وارن کې 8,000 روپۍ سیب درکم اسوار را ماشاءالله سهار د کنارې ته روان یو کور ته ځو دې میان مې خوله ته وګوره بالکل د انسان په شانتې خولې ده دې مې نوم دی چپل مویي ای جبه دې ته وایي جیرا سپین کونو ته وایي ها پښتو کې د سپین کون وایي او د اردو بولنے والا ہوتا جیرا وایي راهون ته وګورئ دا پلاستیکي مې زمونږ نه بالکل کټ کوي خو ته مونږ کیبل لګو کیبل تراوخه بشیر کیبل لګو خو ناظرین ته کیبل سیز هم کته شي دا دوه غټ میان ونیول دا ساده واغستا دا مخکې پلاستیکي مې ده ایندا کیبل ده دا کیبل هم داسې کټ کړی دا داسې کټینګ کوي دا جیرا دا چپل مویي ده دا وګوره یو بل پسې ته چین دي دا یو چې خراب شي بیا بل پسې ته چین کوي سهار ټایم دی بس کنارې سمندر نه راووتو دا دې روان یو کنارې ته دا سمندري مرغۍ دي ښه
سمندر ته ننوځي دا سمندر په سر کې کوم میان ګرځي واړه واړه دا وخوري دی راشي دی نور ته ناستې پیتاوي ده بس ملګرو شپه هم تېره کړله او پرون ورځ شپه هم تېره کړله بس ډېر کوشش هم وکړو دوم غټ ونیول نو ټول واړه واړه وو برابر وو او ښې وړو ویډیوګانې خو ما جوړې نه کړلې او بس د کښتو اډې ته راورسېدو خیره اوس به کور ته ځو شکار خوند نه و